ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1615 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې 29مه چې د 1648 هجري قمري کال د صفر المظفر له 4 او د 2026 میلادي کال د جولای میاشتې له 20 نیټې سره سمون لري. قدرمنو لیدونکو، تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مهترلام ښار د لوړو ودانیو له مالکانو سره د ودانیزو چارو د چټکتیا په موخه ناسته وشوه. د لغمان مرستیال والی حافظ انځرګل عبدالله په مشرۍ او د مهترلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق پښتون کې د کور او ښار جوړونې ریاست د استازي، د ښاروالۍ امیرینو او یو شمېر مدیرانو په ګډون د مهترلام ښار د لوړو ودانیو له جوړونکو سره د همغږۍ ناسته شوې. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې په یاده ناسته کې مرستیال والی د لوړو ودانیو له مالکانو غوښتي چې د خپل ودانیو د جوړولو چارې ژر تر ژره پیل کړي، ترڅو له یو اړخه ښار پراختیا ومومي او له بل پلوه بېروزګاره خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. نوموړي همداراز د اړینو اسانتیاوو او هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې مهترلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق هم د همکاریو ډاډ څرګند کړی او لوړو ودانیو له جوړونکو یې غوښتي چې د ودانیزو چارو له پیل مخکې د ودانیو نقشه، سکیچ او د خاورې د ټیسټ اسناد له ځان سره ولري، ترڅو چارې د منظور شوو اصولو او په منظم ډول پر مخ لاړ شي. د خبرپاڼې له مخې د ناستې په پای کې د لوړو ودانیو جوړونکو خپل یو شمېر ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي او مسؤلینو ته یې د کارونو د پیل ډاډ ورکړی. دولت شاه ولسوالۍ کې د امنیت د لا ټینګښت پر لارو چارو خبرې شوي. د دولت شاه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو ترمنځ ناسته د ولسوال عبدالشکور صبور په مشرۍ ترسره شوې. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د ناسته کې د دولت شاه امنیه قمندان قاري زرقاوي، د استخباراتو مدیر جنایي امیر، د دریم کنډه قمندان او د نورو امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو ګډون درلود. په خبرپاڼه کې زیاته شوې په یاده ناسته کې د دولت شاه ولسوالۍ د سیمه ییز امنیت د لا ټینګښت، د جرمونو د مخنیوي، د جنایي پیښو د عواملو، د مخدره موادو د قاچاق او مخنیوي، د سیمې د کنټرول، د امنیتي پلانونو د جوړولو، د امنیتي پوستو او چک پوینټونو د څارنې، د امارتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د سړکونو د بیا رغونې او همدارنګه په ځینو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړولو پر اړتیا خبرې شوي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي په یاد غونډه کې د امنیتي او دفاعي ادارو مسؤلینو ډاډ څرګند کړی چې د ولس او هیواد د امنیت او هوساینې لپاره به هر ډول قربانۍ ته چمتو وي او د هر ډول جرم او ناامنۍ د مخنیوي په برخه کې به جدي اقدامات ترسره کړي. د لغمان د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امیر د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره شوه. د لغمان ولایت د کړنو د ارزونې ولایتي کمیټې د ریاست الوزرا د عالی مقام د لارښوونې پر اساس د یاد ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امیر د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره کړې. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د ارزونه د لغمان والي قاری بختیار معاذ، د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ادارې مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني او د ولایت مقام د کارکوونکو چارو امریت اړوند د کړنو د ارزونې مدیر نصیب الرحمن جهاندوس په حضور کې ترسره شوې. د خبرپاڼې له مخې په دغه ارزونه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امیر د دندو لایحه، کلنی کاري پلان، د اجرااتو کلنی راپور او د کلنی ارزونې فورمې تر تحلیل او څېړنې وروسته د ارزونې ولایتي کمیټې له لوري عالي ارزول شوي او اړوند مرجع ته د وروستیو اجرااتو په موخه سپارل شوي. یا د کمیټه دنده لري چې د لغمان ولایتي مسؤلینو او مامورینو کړنې د لا ښه والي په موخه په کلني ډول وارزوي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، دا و د نن شپې خبري ټولګه له ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.